ولي بیا به بل شي په نامه د پلان کې صاحب ګرځي، په 2 لاسه به ولاړ شي ولي ته په دریاب ګرځي. د حق ملګري نسته د باطل دا په ضرور دي مالېدلي، سوداګر د ایمانو دي راوړي بکسونه د پیسو دي. جنت ګلي ګلزار دی خریدار نه لري، دوزخ چې په نوټو دی څه لوار نه لري. د دنیا 15 شپې دي نشي او تماشې دي، خلک څه موتي پیسې خوري، چاپلي خو لمنځونه څوک روژې خوري. هر سړی د خپل اختیار دی، که مزدور دی که تجار دی، سپین کالي وجود مردار دی. و دنیا ته توجه ده په یوه سوچ د لمنې مرکو د موډونه د انګریسو زمانه د شنو پیسو ده. ډېرې افغانۍ سوی خلکو بیا میندلی ټرم دی، وایي پنسه ګیر ترخه دي پر اتیا میم دی، نغمه و میرالم دی. په خپل اسراف کباب دی، وایي دغه زموږ رواج دی. په هر کلي کې خیاطه یا ډاکټر دی، 1500 بخۍ دی راوتلی، یو کلر دی د سوزو که د نر دی. شوداره زمانه سوه خلک سترګې پر اسمانه شي، بوټونه جرمني اخي و دالته پیرانانه شي. لاندې د سیلي کوي کلایو به د خان وي، خالد وي په ځان وي، په خره د آس میدان وي. خیالمنه زمانه سوه که د خوا دي که د خان دي، نجونې لیونۍ سوې الماریو په لنګان دي، کوټه یې ځل و بل ده چې هره جته راوي، شاپیرۍ د باغیرم ده. پر اوړو یې مالګه ډېره یوه اچي یوه کور ته، د خواش مرغ اختر دی یوه مزور ته. گئی سوی گئی اومه دا لغړي بېلارۍ کوي، اوله ما یې کرو غواړي پیشنه مامرزۍ کوي، و بیشته دا بازۍ کوي. د غرو ښکارونه ورک سو، د باغو ولې ګیزکې منصف یا چکس و یا ورکې بلروزه چې صاحب دی خدای بخښلی دی، پر هره خوا یې نوم د که سییل دی که کتب دی. توبه د کمې خوا ده د نامه دپاره ولاړ شي، تر هغه توره به لاړ شي، د 100 روپو غل بیا په 20 غاړه نه باسي. مخلوق سیم په عذاب شي، د غلو مشر اجصاب شي، که هر څو ناروا دی جنتم د په شا دی. مخته د بل په حق دی و اجصا مبارک دی، و ارامه تګګر دی، نوم یې لوړ کور یې ډګر دی. د ایمان سوداګري سو دنیایي کار برابر دی، پر مخ رو د ندی د کمې لار کمې ګودر دی، چې خر کابې له بوځي هغه خر دی.